د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول په روغ جوړ یې. د شپې داستان یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې هم درته د شیرشاه سوري ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله لرو تر پایه مو ملتیا وکړئ. د روهتاس د راجه شانداره ماڼۍ تر پخوا ډېره له روبه ډکه ښکارېدله. په یوه لوی تالار کې د شیرخان دربار لګېدلی و. دلته به د راجه او درباریانو مذهبي مراسم لمانځل کېدل. دغه په برم کې ولاړ دیوالونه د ډېرو رنګینیو ماښامونو شاهدان وو. دغه تالارونه او چنونه به د نامتو سندرغاړو نغمه ږغوونکو د سور او تال په څپو کې زنګېدل. خو نور یې بخلیک اوښتی و، هر څه یې سرچپه شوي وو. نور دلته د سندرو نڅا بازار سور شوی و. یو شډل افغان د دې شاندارې ماڼۍ واکمن شوی و. هغه خپل اصول او خویونه درلودل. شیرخان له غوسې تورې شیدلی و، لاسونه به یې ومروړل او په دربار کې دوه اړخونو ته ناستو کسانو ته به یې وکتل. درنه چوپتیا خپره وه. قومي مشران او پوځي سرداران ټول په چورتونو کې ډوب وو. له ښه ځنډ وروسته مسند علي عیسی خان سر راپورته کړ، غاړه یې تازه کړه. والا مقامه، دا لویه خبره نه ده. د یوه سپایي آس ورک شوی دی. د یو آس ورکېدل په دومره لویه اندېښنه نه ارزي. د شیرخان پر شونډو ترخه موسکا وځغلېده. مسند علي، زه پوهېږم چې یو آس هېڅ معنا نه لري، خو د دې ضمانت ماته څوک راکولی شي چې سبا ته مو پوځیان ورک او ونه وژل شي؟ که زه د یو آس پوښتنه ونه کړم، غله او لوټماران به دومره زړور شي چې سبا ته به بیا په خپل کور کې هېڅوک په امن نه وي. زه نه غواړم چې یوازې په نامه خوشحاله او غره شم. که مې پر 19 حاله بدمرغي راځي، زه بې پروایي باید ونه کړم. مسند علي، عمر خان، هیبت خان نیازي او څو نورو مشرانو د شیرخان خبره تایید کړه. عمر خان وویل، له لولیانو چې هره ورځ اوبو یوړو سبب یې همدغه و. درباریان یې ټول یو بل ته غله شول. له پاچا د چا سترګه نه سوځېده. په هر ګوټ کې لوټماران واکمن شول. شیرخان یو اړخ ته ناست شجاعت خان ته مخ ور واړو. شجاعت خانه، تر 50 میله پورې بزګرانو ته احوال ورکړئ چې ته 3 ورځو پورې د آس غله په لاس ورکړي، که نه وي دوی ټولو ته به د دې غلا سزا ورکړي. شجاعت خان جګ شو، ویې ویل، په سترګو صاحبه، او په تراټ له تالاره ووت. لږ ځنډ وروسته شیرخان مشرانو ته مخ ور واړو. که تاسو کومه خبره نه لرئ، دربار رخصت دی. ټول جګ شول او په څو شېبو کې شیرخان په لوی دربار کې یوازې شو. هغه راجګ شو او د لویې کړکۍ مخې ته راغی. وړاندې د ګلابو بوټي او د ناجو ونې ولاړې وې. څو ماشومانو په چمن کې د لرګیو په تورو لوبې کولې. یو ماشوم تر نورو ډېر چالاکه و. 3 نور ترې راچاپېر وو او هغه له 3 واړو سره په یو وخت سیالي کوله. د شیرخان غوسه د دې نندارې په لیدو ورکه شوه. په شونډو یې خوږه موسکا وغوړېدله. له ځان سره یې وویل، انشاءالله محمود جان لمسی به مې نامتو سالار شي. غوښتل یې له تالاره ووځي چې دروازه پرانیستل شوه او درباري نوکر ورننوت. له سلام وروسته یې وویل، صاحب، د سیسرام ځوانان راغلي غواړي له تاسو سره وګوري. د شیرخان تندی وغوړېد، ویې ویل، رایې وله. بیا یې په تالار کې قدم وهل پیل کړل. دویم ځل یې چې مخ دروازې لوري ته واړوه، 3-4 تنه ورننوتل او ګړندي د هغې مخې ته ورغلل. شیرخان په خندا ورته وویل، عمره، اقباله، سلیمه، ډېر وخت وروسته مو ګورم. دغه مهال یې پر یوه تنکي زلمي سترګې ونښتې او خبره یې په خوله کې پاتې شوه. هغه ځوان ته په ځیر وکتل. بیا یې وویل، اوف، د شهید عثمان ورور دی. د عمر په شونډو موسکا خپره وه. ویې ویل، صاحبه، په خپل عثمان دی. شیرخان ورغی. ځوان یې په غېږ کې ټینګ ونیو. بیا یې په تندي ښکل کړه. ویې ویل، عثمان ته ډېر ورته دی. چې ومې لیدو سمدستي مې وپېژاند. بیا یې زیاته کړه، لکه چې نوم یې سوهان دی. ډېر کلونه وړاندې مې په ماشومتوب کې لیدلی و. اوس نام خدا داسې زمری ترې جوړ شوی دی. عمر وویل، صاحبه، ده هم د خپل ورور سپېڅلې لاره غوره کړې ده. د خپل ورور نوم یې ځان ته غوره کړی دی. مبارک مبارک، نیکمرغه یې چې د اسلام غېږې ته راغلی. الله دې د عثمان غیرت او ایمان ستا په نصیب کړي.
ځوان وویل د شهادت له ویاړ سره صاحبه. شیرخان وویل الله دې موږ ټولو ته د دنیا او آخرت سرلوړي را په برخه کړي. آمین آمین. عمر وویل د ترور زوی مې غواړي چې زموږ سره په پوځ کې شامل شي. شیرخان وویل د ترویالیو زوی خو همدغه دی، الله دې راته وساتي. عثمان وویل صاحبه مور مې در باندې سلام وایه، ویل یې دغه پیغام مې شیرخان ته ورسوه چې تا مې د زړه پر ټپ پټۍ کېښوده، الله دې په نړۍ د بخت سیوری وځلوه. شیرخان لږ حیران غوندې شو. عمر ویل صاحبه مطلب یې د عثمان د قاتلانو په سزا رسول دی. د هغه پر شونډو ترخه مسکا تېره شوه. ویل یو څوک په زموږ له کاروان سره ملګري وي، بیا به یې بېرحمه لنډغر داسې په بېرحمۍ وژني، موږ به یې قاتلانو ته په رډو رډو ګورو او څه به نه وایو. دا هیڅ نشي کېدی. د ایمان غوښتنه دا نه ده. د شهید عثمان د وینو پور زموږ پر اوږو باید دی او باید چې ادا یې کړو. عمر په خندا وویل صاحبه هغه ورځ دې ښه په یاده چې چت راته د عثمان دوی کره تللي وو؟ داسې مې یاده لکه دا پرون. سوهن دې هم یاد دی چې یوه وړوکې نجلۍ د ګلابو له بوټو نه راګرځوله؟ اوکې هماغه نجلۍ اوس د چترا او شاوخوا سیمې د نجونو میره تر ټولو ښکلې پیغله شوې ده. د عثمان جان د ژوند ملګري به وي انشاءالله. د ځوان مخ له شرمه تک سور شو. شیرخان پر ذهن زور راوړو. لکشمي لکه چې لکشمي نومېدله. هوکې خو اوس هغه لکشمي نه ده، عایشه ده. شیرخان وویل الحمدلله شکر دی، نن خو ماته یو پر بل پسې د خوښیو زیري راکوئ. عمر بیا لږ په اندېښنه کې وویل صاحبه زما یوه اندېښنه د عثمان جان دوی په باب شته. څه اندېښنه؟ خدای مه کړه څه ورپېښ نه شي. په چترا، مدنپور او شاوخوا سیمو کې د مسلمانانو شمېر ډېر لږ دی. هلته د توندلارو پنډتانو واک ډېر دی. شیرخان یې خبره په خوله کې ورغوڅه کړه. اسلام ته دې راکډه شي، دلته به زه دومره جایداد ورکړم چې تر چترا دوی پکې ښه عزت او ژوند وکړلی شي. کله چې زموږ او مغولو ترمنځ حساب معلوم شي، زه به د دوی په سیمو کې امن راوستلو ته اوزګار شم. سمدستي موږ په څو اړخونو کې نشو ښکېلېدلی. عمر ویل د عثمان دوی تر کلي د مدنپور کلي وضع ډېره خرابه ده. هلته هره ورځ د غلا او لوټمارۍ کومه پیښه ثبت شوې وي. شیرخان په پوښتونکي نظر هغه ته وکتل. عمر زیاته کړه زموږ د ماما خېلو کلی یادوم، هلته یوه بله لانجه هم ده. بیا یې عثمان ته وکتل. هغه له شرمه سترګې پر ځمکه ګنډلې وې. صاحبه عایشې ته د مدنپور د یوه لوی شتمن ټاکور جندتر د زوی جرګه هم ورغلې، خو مور یې ځواب ورکړی و چې لکشمي د خپل عمه له زوی سره واده کوي. شیرخان وپوښتل نو خبره کره ده، نور څه لانجه پاتې ده؟ صاحبه د جتندر زوی سوهن د سیمې له بدماشانو او لوچکانو سره ګرځي. څو ځایه دا ترې اورېدل شوي چې لکشمي به له ما پرته د بل چا په ډولۍ کې نه ني. شیرخان په چورت کې شو. لږ ځنډ وروسته یې وویل بیا نو په دې کې هیڅ وخت مه تېروئ، همدا نر بیرته لاړ شئ. زه به یو 100 تنه وسلوال کسان هم در سره واستوم، کډې مو له دې ځایونو راوباسئ. عثمان صاحبه ماما مو له مدنپور کلي نه کډه کولو ته تیار نه دی. شیرخان بیا په چورتونو کې ډوب شو. تر ډېره چوپتیا حاکمه شوه. وروسته شیرخان ویل که د مدنپور او چترا پر وضع ډاډه نه یاست، بیا خو سمدستي یوازینۍ لاره همدغه ده چې کډې راوباسئ. له مغولو سره زموږ لانجې د 1 میاشتې او 1 کال خبره نه ده. دا اوږدې لانجې دي، خدای خبر څومره وخت ونیسي. ښایي موږ داسې سره ښکېل شو چې بیا مو نورو ستونزو ته د پام فرصت له لاسه ووځي. خو که ګزاره کېدی شي بیا تر یوه وخته انتظار وکړئ. عثمان صاحبه ستاسو د بخت سیوری دې ځلاند وي، موږ تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې وضع به دومره خطرناکه شي. عمر د هغه خبره ورغوڅه کړه. عثمان ځوان دی، پر ډېرو شیانو ری نه وهي. ماما مو لږ د تمې سړی دی، د هغې د اراده او نیت هر وخت بدلیدی شي. داسې نشي چې په کوم بل غم واوړو. شیرخان چې داسې ده، زه هم د اوس یو څو وسلوال کسان در سره استوم. نظام ته به هم احوال ورکړم چې دوی ته د ځای او جایداد مناسب بندوبست وکړي. عثمان صاحبه ما ته لږ وخت راکړه چې له خپلې کورنۍ سره صلاح وکړم. کار چې په صلاح وي بې بلا وي. شیرخان هغه ته په جدي لهجه وویل د څه شي اندېښنه لرې؟ شیرخان درته ټکټر وهلی چې د ژوند ټولې اړتیاوې به مو تر پخوا ښې پوره شي. نور صلاح ته اړتیا څه ده؟ لاړ شه، زما په شخصي جایداد کې دې چې کوم ځای خوښ شو همالته به د خوښې ژوند درته جوړ کړم. نور څه غواړې؟ زه نه غواړم چې ستا د ځواني مرګ ورور په څېر ستاسو پر کورنۍ کومه ټکه راولویږي. بیا یې که قاتلان ټول په دار وځړوم نو څه معنا؟ نه مې غوښتل چې دغه خبره مې په خوله راشي، خو ځوانه
په هندو پنډتانو کې ډیر بېرحمه کسان شته. هغوی د مذهب په پلمه خپلې جاهلانه عقدې سړوي. مسلمانان هغوی ته خپل ازلي دښمنان ښکاري، مګر دوی په خپله پر هیڅ انساني ارزښتونو باور نه لري. عثمان د شیرخان د دومره لورینې ځواب نه درلود. بیا هم زړه نازړه و. شیرخان چې هغه پر دې حالت ولید، سر یې وخوځاوه. ویې ویل: ښه ده، لاړ شه، صلاح وکړه، خو پام چې وخت درنه ضایع نه شي. شیرخان پر روهتاس کې و، اوازه یې څارله. خبر شو چې همایون له ګوړ ښار نه د اګرې په لور خوځېدلی دی. هغه پر دې هم خبر شوی و چې شهزاده میرزا هندال د همایون پر خلاف د بغاوت بیرغ اوچت کړی دی او ځان په خپله د هند پاچا بولي. بل ورور یې میرزا عسکري هم له لاهوره د ډیلي په لور روان شوی و. شیرخان وپوهېدو چې خدای هغه ته د لویو ارمانونو ترسره کېدو یو بل فرصت برابر کړی دی. د پسرلي شپې ورځې وې. د برسات باراني موسم لا نه و پیل شوی. د روهتاس په پوځي چوڼۍ کې تر هر وخت زیات پوځیان راټول وو. د ښار د اوسېدونکو پر شونډو موسکاوې غوړېدلې وې. خلک د خپل مشر له کړو وړو بریاو نه ډېر خوښ او ارام ښکارېدل. د روهتاس د حاکم ماڼۍ برجونه تر پخوا زیات شانداره او په دبدبه کې ښکارېدل. شیرخان خپل سرداران راټول کړل. د روهتاس د پوځي چوڼۍ د حاکم په شانداره ماڼۍ کې شورا جوړه شوه. خان خپلو سردارانو ته په وینا کې وویل: زما د قام مشرانو، توریالیو، پوځي سردارانو، تاسو خبر یاست چې ما له همایون سره جګړه نه غوښتله. هغه ته مې تل د سولې پیغام ورکړی دی. څو ځله خو مې ترې غوښتنه کړې چې موږ ته د خپل پراخه هېواد یوه برخه راوسپاري. موږ به اطاعت کوو. خطبه به د هغه په نامه لوستل کیږي او ټاکلې مالیه به په خپل وخت ورسیږي. او هغه هر ځل د سولې تړون مات کړی دی. هر ځل چې وار برابر شوی، زموږ پر خلاف یې پوځ ته د جګړې او یرغل امر کړی دی. زما توریالیو مشرانو، ما تر اوسه پورې هڅه کوله چې له همایون او مغولي پوځ سره له ټکره ځانونه وساتو. د هغوی اصلي دلیل دا و چې پښتانه سره یو موټی نه وو. په موږ کې داسې مشر نه و چې د هند ټول خواره واره پښتانه پرې راټول شي. نن د لوی خدای په مرسته موږ دغه ویاړ لرو. زموږ ټول قام تر یوه بیرغ لاندې راټول دی او زموږ پخوانی بدمرغۍ د مغولو کاله ته ورغلي دي. همایون له خپلو ورونو او ځینو نورو سردارانو سره لاس او ګریوان دی. په پوځ کې ګډوډي ده. همایون شاه چې د بنګال له پلازمینې نه راووت، د دې پر ځای چې زموږ پر خلاف یرغل وکړي، دا دی د اګرې په لور روان دی. د دې معنا دا ده چې هغه په خپل منځي لانجو کې راګیر دی. زما توریالیو سردارانو، که پر مغولو همایون شاه دا باور کېدای شوی چې له موږ سره به د ښه ګاونډي په توګه په سوله کې واوسي، بیا خو له هغه سره جګړه د هیچا په خیر نه وه. خو چې پر هغه باور نشو کولی او دا یې بیا ثابته کړې چې هر وخت خپله ژمنه او لوز ماتوي، نو زما په نظر زموږ لپاره دا یو تاریخي فرصت دی چې له مغولو همایون سره خپل تیر حسابونه پاک کړو او د خپل قام له لاسه تللی عزت بیرته پر ځای کړو. ما ته په دې کې صلاح راکړئ چې څه وکړو. تر ټولو وړاندې د پښتنو یو لوی مشر او د ابراهیم لودي د دربار سلاکار مسند علي عیسی خان وویل: والا مقامه، تر ټولو وړاندې زه دا عرض کوم چې تا د خپلو توریالیو سردارانو په ملاتړ پښتانه سره یو کړل. دوی ته د راټولېدو زمینه برابره کړه. د دوی لوېدلې او ماته روحیه دې بیرته راژوندی کړه. اوس د راتلونکي په باب تر ټولو مخکې هم دوی د مشورې وړ دي چې په دې سړو تودو کې له تا سره ملګري وو. د لودیانو د وخت د مشرانو درناوی په خپل ځای، خو له هغوی سره مشوره مه کوه. هیبت خان نیازي او اعظم همایون چې د سکندر لودي له نامتو سردارانو څخه و، د مسند عالي نظر تایید کړ. ویې ویل: د لودیانو له سردارانو څه پوښتې؟ موږ خو چې کوم جایدادونه درلودل، هغه مغولو رانه واخیستل، د پوړۍ پړک ته یې کېنولو. موږ به خود غواړو چې مغول ورک شي او خپل جایدادونو ته ورشو. خو تر ټولو غوره دا ده چې له خپلو سردارانو سره سلا وکړي. په دې باره کې موږ دا د هغوی حق بولو چې سلا درکړي. بیا شیرخان د مسند علي او هیبت خان نیازي د نظر په تایید له خپلو حاضرو سردارانو مشوره وغوښتله. شجاعت خان، جلال خان جالو، سرمست خان، غازی خان سور، حاجی خان برنی، حبیب خان کاکړ، برهم جیت کور او څو تنه نور چې حاضر وو په یوه غږ یې وویل چې دغسې فرصتونه هره ورځ چاته په لاس نه ورځي. همدغه وخت دی چې له مغولو سره خبره سپینه کړو او خپل له لاسه تللی جاج او تخت بیرته ترې ترلاسه کړو. له همایون سره جګړې ته چمتو یو او تر وروستۍ سلګۍ به در سره ولاړ یو. شیرخان بیا دوی ته وویل: همایون د ګنګا د سیند په پاسنۍ غاړه د اګرې په لور خوځېدلی دی. زما نظر خدا دی پخوا تر دې چې اګرې ته ورسیږي
باید د جګړې پیغام ورکړو. د شیرخان نظر ټولو په یوه خوله ومانه او وروسته په همدې غونډه کې پرېکړه وشوه چې بل سبا پوځ له روهتاس څخه روانېږي. د شیرخان پوځ له روهتاس نه وخوځېدو تر څو پړاوه مزله وروسته هغه ځای ته ورسېد چې د ګنګا او سون سیندونو سره یو ځای شوی دی. همایون چې د شیرخان د پوځ په راتلو خبر شو د پوځ مخه یې بیرته راوګرځوله. دواړو پوځونو 2 میله واټن ترمنځ یو بل ته مخامخ واړول. همایون چې له ګوډ ښاره راووت د اګرې لاره یې ونیوله، خو چې د شیرخان د پوځ په راتلو خبر شو بیرته یې مخ راواړو او هغه د ګنګا په غاړه د چوشه په سیمه کې پړاو واچو. همایون خپلو سردارانو ته حکم وکړ چې له شیرخان سره پریکنده جګړې ته ځانونه چمتو کړي، خو د هغه سرداران ډېر آرام او پایش او نوش عادت شوي وو. پر پوځ یې لټۍ زور راوړی و. د یوه پله پر جوړولو یې 2 میاشتې تېرې شوې. باراني موسم او د اګرې وضع د هغه پر پوځ ژور اغېز کړی و او د جګړې او قربانۍ روحیه یې سخته ځپل شوې وه. د مغولو د پړاو په منځ کې د همایون شاهانه خیمه درېدلې وه. شاوخوا ته یې د ساتونکو او خدمتګارانو خیمې ولاړې وې. همایون د خپلو پلرونو او نیکونو له دود سره سم ژوند ډېر خوښاوه. حرم یې تل له وینځو او د سندرو او نڅاو له رنګینیو ډک و. تر نیمو شپو به د ساز او سرود په محفلونو کې خمار ناست و. بیا به تر نیمې ورځې په خپل حرم کې پروت و. نیمه ورځ وروسته به عام دربار ته راووت. له څو فرمانونو وروسته به بیا ورځ پرې ماښام شوې وه. یو ورځ له سهاره تر غرمې پورې شره کند باران ورېدو، پرې برېښېدلې او رڼا ورځ د ماښام په څېر تیاره شوې وه. همایون په خپله خیمه کې خمار پروت و چې حاضر نوکر یې خیمې ته ورننوت او په ورختایۍ وویل: الی حضرته، پر پړاو د اوبو څپه راواوښته. دا خبر هغه ته دومره ناڅاپي و چې سمدستي له تخته راوچت شو او د خوب په جامو کې د خیمې نه د باندې منډه واخیسته. خاص نوکر ورپسې شو، ویلې: والا مقامه، باداره، دلته اوبه نه دي را رسېدلې. همایون چې د توند باران څاڅکو یې نشال وځولې وه بیرته په خپلې خیمې ننوت. نوکر ته یې وویل: اوبه چېرته راوښتې دي؟ نوکر له خجالت نه په ډکه لهجه ځواب ورکړ: د پړاو په کوز سر کې راوښتې، اوس یې مخه بیرته اړولې ده. دغه مهال یعقوب خان د پوځ د سپرو ډلې یو سردار خیمې ته ورننوت چې پاچا یې د خوب په جامو کې ولید. لږ خجالت غوندې شو. ویې ویل: الله حضرته، بخښنه غواړم چې ستاسو په آرام کې مې خلل راوست. غوښتل مې خبر درکړم چې د سیلاب مخه واوښته. څه خرابۍ یې واړولې؟ یو څو خیمې، یو څو آسونه او غویان یې یوړل. د غلې یو ګودام ته هم اوبه ورننوتلې او غلی هم پر خټو اوبو ګډه شوې ده. نور خیرت دی. هوکې چې ستاسو ټولواکي له بالو بچ سره څپو تر نه په اوږو کړی وی، بیا به خیرت نه و. په اسمان کې د تورو برېښنا او ګړز او ګړوز دوام درلود. همایون شاه جامې بدلې کړې. له حرم نه هغه خیمې ته روان شو چې معمولا به یې هلته دربار کاوه. ماسپښین مهال باران ودرېد. وریځې هم یو کونج ته شوې. لمر خپلې وړانګې وغوړولې. رڼا د جوسه پر خیمه راخپره شوه. ونې او بوټي اوبو مینځلې وو او ډېره ښکلي ښکارېدل. د ګنګا خړې څپې د اوښانو د مست کاروان په څېر اوښتې. سرداران د همایون د تخت مخې ته په 2 کتارونو کې د خپلو مقامونو سره سم په خپلو ځایونو ناست وو. تر ښه ځنډ وروسته همایون شاه چوپتیا ماته کړه. نصیب ته ګوره، په دې موسم کې به موږ د ګنګا پر غاړه څه کول؟ که بارانونه دوام وکړي نور سیلابونه به هم راشي. هندو بیګه، یعقوب خانه، موید بیګه، همدا نن باید د پړاو ټیټې خیمې لوړو ځایونو ته ولېږدوئ. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د شیرشاه سوري ناول دا برخه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس سپارو. ښه وخت، ښې چارې.